خو دا هم یو ډېر غټ علت لري چې دلته دې کوټه کې موږ د دې هلیکاپټر ویډیو ریکارډو د دې ریزن به هم خپله انجینر صاحب تاسو ته وایي. زه خو راغلم د خیر سره دلته دننه ښه ریلاکس آزاد ناست یم. السلام علیکم، امید چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. دې ورځو کې د افغانستان اختراګانې به تاسو ټول سوشل میډیا پلیټفارمز کې تلویزیونونو کتلی اوسي، یو دفعه موټر جوړ شو، بیا بل شی جوړ شو. اوس انجینر صاحب تعارف به بیا موږ خپل خولې نه واورو، صفتونه یو هلیکاپټر باندې ټرای کړی ده، جوړ کړی ده، د دې ډیټیلز چې څه دي، څنګه جوړ شوی، څونه وخت کې جوړ شوی، دا ټول به د انجینر صاحب د معرفت نه بعد په دې خبرې کوو. انجینر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. که وشي موږ د لیدونکو ته چې ډېر تاسو مینوال دي، که خپل ځان معرفي کوي چې څونه تعلیم هم کړی ده، کوم کوم برخو کې کار کوئ، تدریس کوئ نه کوئ؟ مننه. نوم مې انجینر عبدالرقیب تنویر دی، د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ د عبدالرحیم په پخله د کلي اوسېدونکی یم چې فعلا په کابل کې اوسېږم او تعلیم مې په 1991 کال کې د همدلته کابل کې له قلعه کاشف لیسې نه اول نمره فارغ شولم. پولیتخنیک ته مې د کانکور د آمادګۍ له لارې د کانکور د امتحان له لارې لاره پیدا کړله. په 1995 کال کې له پوهنتون څخه فارغ شوم. بیا مې وروسته د یو څه خدمت وروسته بیا مې د ماسټرۍ امتحان ورکړلو او اوس په ماسټرۍ کې د لومړي ټولګي د دوهم سمستر محصل یم. خیر، د دې نه نور څه اختراګان تاسو کړي دي؟ څه تعلیمي برخو کې کار کړی ده که نه؟ وړوکوالي نه ما په دې شان کې یو څه امید مو چې یو څه خدمت وکړلی شم او وړکي شیان مې جوړول چې د هغې د ډلې نه تقریبا 14 کاله مخکې په اطرافي ژوند کې چې وخت کې دومره کې رول یې نه لرلو، هلته دغه پاکو د بادي پاکو ما پاکه جوړه کړې وه. هغه هم ډېره ساده وسایل لکه د بایسکل ډینامونه او د په ډېره عامیانه ژبه کې بوشکچ مو ورته وایي، دا مې غوڅه کړې وه. پارې مې ترې نه جوړې کړې وې او ډینامون به د بایسکل پکې ورکړی و او د هغې لاین مې راوستله او په کور کې موږ د هغې نه ګروپ چلانولو. یعنې که درته ووایم زموږ په ټول کلي کې اولین برق چې استفاده شو د ګروپ څخه، هغه هم زه وم چې په خپل لاس مې جوړ کړي. ماشاءالله ډېر ښه. او یا بعضې ټوپکان چې له لرګي نه هم جوړ کړي وو چې تقریبا تر 40 مترو پورې فاصله ویشتله. ډېر ښه. بیا 40 متر نه بعد نو کږېدل که 40 مترو کږېدل؟ لوېدل په ځمکه باندې، ځکه چې د هغې دغه کارتوس چې و هغه هم د لرګي نه به و. او نور هم علاقه مې لرله چې یو څه جوړ کړم. خو اوس خوشخبري دا ده چې فرصت په دې وختو کې په لاس راغللو چې ما مې لومړۍ تجربه د هلیکاپټر په باره کې امتحان کړله او قناعت مې تر 95% پورې حاصل کړی دی چې زه په راتلونکي کې د خپل هیواد لپاره انشاءالله خدمت هم کوم. انشاءالله بېشک. یو سوال چې تاسو ټولو ذهن کې به راتاو کېږي چې ولې موږ دا ویډیو په یو کوټه کې ریکارډ کړې ده؟ اکثر ویډیوګانو کې به تاسو کتلي اوسي چې باندې هم تاسو وړی وه که نه؟ بلکل. ریکارډینګ دپاره او تاوېدله هم، چالانه هم وله، هغه فوټیج به موږ ورته وښیو. خو دا هم یو ډېر غټ علت لري چې دلته دې کوټه کې موږ د دې هلیکاپټر ویډیو ریکارډو د دې ریزن به هم خپله انجینر صاحب تاسو ته وایي چې ولې اوس تاسو دا باندې نه وباسئ؟ فنا صاحب تر ټولو بهترینه پوښتنه به همدغه شي او ځواب به د لیدونکو دپاره ډېر زیات دلچسپ هم وي، ځکه دوی د دوی لپاره همدا تشویش دی. دا چې ما جوړه کړې وه تقریبا په همدغې تعمیر کې په 3م منزل کې په دهلیز کې مې جوړه کړله چې 3 متره د هغې عرض و، 15 متره یې اوږدوالی و او تقریبا 15 میاشتې ما دا امتحان کړې نه وه، بیرون ته مې نه وه ایستلې. بیا مې فقط تر اوسه پورې چې ما جوړه کړې 2 ځله مې بیرون ته ایستلې ده. یو ځل مې چې کله د اول ځل څرخ امتحانولو او بل ځل مې د یوه جمعه مخکې چې ما یو وړکی نمایش لرلو ما بیرون ته وړې ده. د بیرون امکانات فعلا زما لپاره مساعد نه دي، ځکه دلته نه داسې کومه حویلی شته چې زه یوسم او هلته بیا ژورنالیستان یا مطبوعات یا رسنۍ پرېږدي او داسې سرایونه هم نشته چې سړی یوسي، یا که چېرته یوسي هم هغه به شاید یوه اشتباه حساب
شي د داسې شو پرېښودل هلته. نور داسې یو ځای مشخص ډېرو ته ما ویلي دي چې داسې یو ځای راته پیدا کړی چې همالته دا ولاړه وي او زه بیا لیدونکي څوک چې دا ویني علاقه لري د لیدو سره یې هغه ورولم او رسنۍ ولم. نو تر اوسه پورې داسې یو ځای نه دی راته پیدا شوی. همدغه دلیل ده، همدغه علت ده چې نن تاسو هم په همدغې قید ځای کې د دې ویډیو به اخلئ او د دې په دې باندې به تاسو هېڅ مشکل نشته. انشاءالله چې یو ځای به پیدا شي یا به لیدونکو ته به معلوم وسي او موږ ته هم که چېرې کوم نظر کوم درلودو کوم ځای د خیر سره تاسو به خبر کو، خپل وسایل هر څه سره ولته به کېدی یا بل ځای اوسي، هر ځای چې اوسو چې هغه کې تاسو قناعت ولرئ نو هغې کې به دا کار شروع کوو. تاسو هلیکوپټر به هلته کېدو. او اول سوال چې ما ذهن کې ده، څنګه دونه دا اقدام تاسو کو واړه واړه شیان هم جوړول، غټ کې هلیکوپټر څنګه انتخاب کو؟ خو تقریبا زیات وخت شو چې ما همدغه یوه آرزو لرله چې زه باید یو هلیکوپټر جوړه کړم او د همدغې لارې یا نور هم بعضې پلانونه زما په مغز کې دي چې هغه د نظام لپاره ډېر زیات په درد باندې خوري، د وطن د دفاع په خاطر دي. ما په دې به زه شروع کوم. فرصت په همدې وختو کې په لاس راغلو مساعد مې ویل د وخت چې زه شروع وکړم په همدغه هلیکوپټر باندې. دا هم لومړی تجربه ده، په ډېرو ساده وسایلو مې جوړه کړې ده، وړکۍ ده، 1 نفره ده. نو د دې نه هم 2 نفره او 15 نفره او 8 نفره داسې به ورو ورو ترېنه جوړوو. خو ټول علت یې چې دی فقط د هېواد آبادي ده چې باید نور لاس په کار شو. تنها زه نه، ټول ځوانان باید لاس په کار شو. دا هم څومره وخت کې جوړه کړې ده؟ وخت څومره لګېدلی؟ په دې خو 6 میاشتې ولګېدلې، تقریبا 6 میاشتې، داسې یو څو ورځې کم 6 میاشتې. مصرف یې له 1,10,000 افغانۍ نه نیولی تر 1,500,000 افغانۍ پورې، 1,50,000 افغانۍ پورې داسې لګېدلی دی. علت یې د وخت چې 6 میاشتې ووتلې، له 8 بجو تر 4 بجو پورې زما په کورس کې مې د کانکور آمادګي درس ورکولو. په 4 بجو به چې کله رخصت شوم بیا به مې لمونځ هم کولو او اودس لمونځ مې کوو. ډوډۍ مې ښه په یاد ده چې دلته مې چوکۍ راته ایښې وه، ډوډۍ مې هم خوړله، کار مې هم کولو. لاسونه به د دکتور همدې رقم دی. خو د کار د ساحې ډوډۍ وي هغه په ډېر مختلف شکل سره خوړل کېږي. تر 2 بجو مې هم د شپې کار کولو، تر 1 بجې. استاد دا خو تاسو اوس یو سمپل جوړ کړی که نه؟ بله بله. یقینا دا الوزي نه که الوزي؟ خو موږ به داسې قبول کړو چې الوزي نه. دغه پوښتنه هم د نورو لیدونکو سره ډېره زیاته ده. زه پوهېږم زما د هېوادوال چې د کامیابیو ته خوشحاله کېږي، ووایي چې باید یو څه چې جوړ کړل شي باید هغه کامیابي هم په هغې کې موږ ولرو. یعنې خپل د دغې پورته کېدل چې دي پورته کېږي، ولې د دې ماشین ډېر وړکی ده، له ځمکې نه په اسانۍ جګېږي، خو مګر په هغې ارتفاع چې پورته شوله هلته خپل ځان نشي ساتلی، په ځمکه ډېر په ضرب رالوېږي. د دې چې لوی ماشین وای دا که پورته جګه شوی هم وای، د هغې ماشین په ظرفیت او قوت باندې دی په هوا ځان ساتلی شوی. نو اوس چې ماشین د دې دپاره 10 هارس پاوره ماشین په کار و، کمترین یې 29 الی 10 هارس پاوره، اوس 4.5 هارس پاوره دی. نو دا به له ځمکې نه به جګه شي، ولې هلته ځان نشي ساتلی، په ځمکه رالوېږي. یعنې د پرواز د قوانینو له مخې په دې کې هیڅ جواز نشته چې دا باید له ځمکې نه جګه شي، ځکه ماشین یې وړکی دی او د داسې پرزو نه پکې استفاده شوې ده چې هغه پرزې د دې وړ نه دي چې باید جګېږي، خو بېرته د راکته کېدو چانس نشته ده. د راکته کېدو چانس یې په آرامه باندې نشته. دا چې کله زور ونه رسېدو یا ماشین ګل شو یا زور یې ونه رسېدو او یا هم ریز ته پرې کموي، زور یې ونه رسېدو، نو په ځمکه باندې په زوره ځان وهي. موږ به یو دفعه د دې د ټوله موږ دا څونه اوږدوالی لري؟ خو تقریبا 4.5-5 متره اوږدوالی لري، له اول نه تر اخره. هغه سر له دې سره پورې؟ بله. دا یې هم د شا څرخ ده. دا یې لکه هغه ډایرکشن کنټرولوي؟ دا یې په خپل ځان باندې د چرخش قوه خنثی کوي. یعنې که چېرته دا نه وي دغه هلیکوپټر به ځای په ځای پخپله وګرځي، چې دا نه وي دا به ځای په ځای وګرځېږي. دا باعث د دې کېږي چې د خپل ځان د چرخش نه جلوګري وکړي او بل په دایروي حرکت کې له موږ سره مرسته وکړي چې دغه هلیکوپټر په خپل ځان باندې که وغواړي ښي طرف ته یې راتاو کړو یا چپ طرف ته راتاو کړو، دا زاویه تغییر کوي او بیا راتاویږي. دا مثلا کوم اوسپنه ده؟ دا یم چادر نه مې پکې استفاده کړې ده او
په اصطلاح ساده اصطلاح باندې دې ته موږ د هلیکوپټر شاتنۍ برخه او یا هم په عامیانه ژبه کې ورته لکۍ ورته ویل کېږي. بله او دې ډیزاین ته کومه سي مقصد هلیکوپټر خو نور مونږ لیدلی دا ډیزاین هم مثلا ما فلمونو کې کتلی دا د سیاحت کې او دې ته کوم ماډل هلیکوپټر وایي خو دې ته به موږ د خپل وطني ماډل وایي ځکه په دې کې ډېره ښه پوښتنه ده وکړه. هر څه چې ما کار کړي دي د وطن یو احساس پکې دی، نوم مې هم د وطن ورکړی دی، نو هر څه یې باید موږ د وطن مربوط وبولو. دا رنګ ورته څنګه داسې زیړ او شین انتخاب کړی؟ ډېره ښه پوښتنه ده، زیاترو سره همدغه سوال ده. دا شین رنګ چې دی د سرسبزۍ او د آبادۍ په معنا باندې ده. د سرسبزۍ او آبادۍ په معنا ده یعنی خدای دې وکړي چې زموږ هیواد نور سرسبز او آباد وي. او دا روښانه رنګ چې ده دا د روښنایي په معنا باندې ده چې خدای دې وکړي چې زموږ هیواد همداسې روښانه وي تل لپاره. استاد ما سره به یو وعده کوي بالکل چې کله د دې ماشین ته جوړ کړو مثلا 40 هارس پاور تاسو ویل کنه اوس 40 ته پکې تر 10 باید جي 10 چې دې کې دا کله چې الوتلو قابل شو ما ته به ټریننګ راکړي اول کس به تاسو نه بعد زم چې دې کې کېدم لومړی خو به ازموینه به زما وي یعنی اول به زه امتحانوم علت به د دې څه وي چې اول یې زه امتحانوم زما د خپل وطن په یو وګړي زړه نه کېږي صدمه وویني خدای ما کړه که څه کېږي هم په ما باندې وشي زه په نور نه امتحانم خو چې کله زما تر چک ووتله او پوه شولم چې انشاءالله نور خطر دومره نه لري دوهم به د تاسو وي هم د تاسو استاد یو خبر ده که په مونږ څه وشول که نه دونه غټ صدمه نه وینو او که په تاسو ته وشول دا هلیکوپټر به بیا څوک جوړ کړي نه تاسو هم استعداد توانایي لرئ هغه زحمت چې فعلا یې تاسو وباسئ د تاسو دغه زحمت چې دا اوس راغلی د ژمي په دې یخو ورځو کې دلته زه د تاسو زحمتونه او تکلیفونه اوس احساسولی شم دا دومره زحمت دی چې ما تر اوسه په دې هلیکوپټر کې نه دی تېر کړی که تاسو نه وای بیا به د هېواد لپاره دا خدمت زه کولی شم دا یې تاسو مهرباني ده خو څونه زحمت چې تاسو ایستی ده او څو نفر پکې کار کړی ده که صرف تنها تاسو کار کړی په دې کې صرف تنها ما کار کړی دی او غیر د دې نه چې یو شاګرد ولري که نه یعنې فکر صرف تاسو ده خو ډېره عمیقه او ژوره پوښتنه دې وکړله دا چې د شپې به ما کار کولو نو زما سره خو به شاګرد هم نه و خو دا هر څه تکلیفونه او څه چې تېر شول هغه کې زما فامیل هم برخه اخیستې ده هغه کارونه چې ما به نه شوی کولی یا به وزن زیات و یا به دوهم نفر ته ضرورت و نو ښه ده چې د هغې په باره کې هم ووایو زما سره یې د یو دیوال په څېر باندې همکاري کړې ده او د هغې د زحمتونو برکت هم و چې نن دغې ځای ته رسېدلی. استاد دا خو 2023 کې تاسو دا جوړ کړئ نه کمپلیټ کوم 2023 کمپلیټ شوی که 22 کې 23 کې بل کال ته مثلا 40 کې تاسو کوم پلان لرئ چې دا اپډیټ کې بل ماډل جوړ کړئ که چیرې خلکو مینوالو او دولت یا نورو خلکو تاسو سره کومک وکړو چې هم بجټ درکړي هم تاسو ته ځای درکړي هم وسایل درته اماده کړي هر څه تاسو ته درکړي صرف تاسو ته دونه وایي چې تاسو د دې یو اډوانس ماډل جوړ کړئ. ډېره ښه پوښتنه ده د ټولو سم دا پوښتنه وي ډېر یو غټ مفهوم دا پوښتنه لري دا چې په دنیا کې کله چې لومړی اختراع کېږي هغه د یو خو د ساده وسایلو په اساس باندې کېږي او بل زیات مصرف نه لري کله چې هغه پروژه یې کامیابه کېږي بیا په هغې باندې هزینه مصرف هر څه کوي زما هم مختلف دلیلونه لري یو دا چې لومړی تجربه مې وه ځکه مې له لرګي نه هم پکې استفاده کړې ده له هر څه نه مې استفاده کړې ده او بل یا د مالي برخې نشتون هم ډېر ځورولو ځکه په دې کې هر څه چې دي په یو مالي برخه په دې باندې کېږي خو د تاسو د پوښتنې مطابق که چېرته زمینه مساعده کېږي د هغې ډیزاین هر څه له دې څخه مختلف دي ځکه له دې نه ما زده کړه کړې له دې نه مې تجربه اخیستې ده له هر څه نه چې تجربه واخیستل شي هغه دوهم شکل یې بیا ډېر پرمختللی وي نو د دې دوهم شکل به که الله پاک وکړي و تاسو به په داسې یو شکل سره ووینئ چې هغې ته به زه باوري یم انشاءالله چې دنیاوال به حیران وي داسې یو ډیزاین نه به په هغې کې استفاده کوو په دې کې بعضې اشتباهګانې چې وي هغه به وروسته اصلاح کوو ځکه دا خو لومړۍ تجربه د مشکلاتو نه خالي نه وي دویم کیدای شي یا 2 نفرۍ یا 4 نفرۍ یا 6 نفرۍ خو دوهم به کوشش کوو یا به 3 نفره وي او یا به همدغه یو نفره ځکه که جوړېږي هم 3 نفره به وي 2 شاته او یو مخته او که چېرته
وغواړو چې یو نفره جوړه کړو نو خو بیا به یو نفر هغه ظرفیت تنها په ماشین پورې لري که ماشین 50 اسپاور پورې وي خو د 2 نفرو ظرفیت لري 3 نفرو او که تر دې ظرفیت زیاتېږي نو بیا خو نفر هم زیاتولی شو د دې جوړول نه بغیر چې تاسو شروع پې کړې ده که نه چې اوسپنې یا نور هر څه باندې په نقشه باندې یا په کوم ګراف چې د ډیزاین څنګه اوسي دې باندې څونه وخت تاسو یې ډېره ښه پوښتنه ده مخکې له دې چې د دې پوښتنې ځواب درکړم یو خو شوق او علاقه داسې یو څه دي چې هغه ناممکن ممکن کوي که نه نو زما دا رشته بیخي ده نه زه اصلا د نفتو انجینر یم پوهنتون مې په د نفتو برخه کې ویلی دی او اوس ماسټري هم د نفتو په برخه کې کوم دا زما د رشتې خلاف ده ولې د څه سبب شول چې دې ځای ته راورسېدو یو خو په پلیتخنیک کې هندسه ترسیمي رسم تخنیک مقاومت مواد میخانیک نظری او الکتروتخنیک چې برق سیستم دی او تر ټولو مهم مضمون چې هغه د کیمیاتولوژي ده چې هغه د انجینو ظرفیت معلوموي د وسپنو قدرت معلوموي د فلزاتو قدرت معلوموي هغه تیل یا څه چې پکې سوځي د هغې قدرت معلوموي د هغې توانایي او انرژي معلوموي دغه هغه مضامین وو چې موږ لوستي وو ما ته انټرنیټي پلټنې اسانه کړي د هغې په اساس باندې یو څه په نقشو باندې ما بلدیت لرلو د هغې بلدیت له وجې ما یو څه پلټنې او تحقیقات وکړل کله چې مخته روان شولم شکل یې خپله نیولو استاد اول به د دې دننه چې کوم وسایل تاسو لګول دا به موږ ته تشریح کړي بیا راځو نورو سوال ته چې څنګه دي چې چېرته چې کینی تاسو شی پکې سیسټم جوړ کړی په دواړو سترګو دا خو ماته د موټر سایکل هینډل ښکاري که نه خو دا د و ځکه چارج شی تاسو ارجنه رابند کړي ماشین مې په ماشین کې مې د کورلا مثلا زرنج او د موټر سایکل او د هر څه نه استفاده کړې ده د هغې له ډلې نه انجن مې د موټر سایکل 15 ګیره ورته لګولی دی مطلب دا و چې فقط دا پروژه یو ځل زموږ کامیابه شي نور به د هغې چې د انجن چې ده هغه به مخته یې سپورټ شي دا درې چې تاسو لګولي که نه څه کار لري دا یو چې ده دا یې اهرام دا د هلیکوپټر د ورته وایي ټول کنټرول یې په دې باندې ده چې کله د مخته فشار ورکول کېږي د دې دغه سر ملخ چې ده دا زاویه پیدا کوي ښکته راځي او مخته ځي او کله چې شاته فشار ورکول کېږي دا زاویه شاته پیدا کوي او بیا لکه موټر بریک چې نیسي که دې طرف ته فشار ورکړو دا په هغې طرف باندې ځي خو دا ور نه خوري په ځای دې چې دا ور وخوري او په څنګ باندې ځي پایډل آفرین پایډل چې ووهي دا نو په ښي طرف باندې راتاویږي یا چپ طرف یې د پایډل ووهي هغه څرخ چې دی زاویه پیدا کوي او په مغې چپ طرف باندې بیا راتاویږي دې کې استاد نفر ځایږي زه پکې ځایږم ولې نه انشاءالله چې پکې ځایږي او بسم الله کوم پکې ورننه مهرباني زه خو راغلم د خیر سره دلته دننه ښه ریلاکس آزاد ناست یم ولې چې دا از سمپل یو نفر تاسو جوړ کړی ده نو ما ته نه ښکاري استاد زه لږ داسې خبرې کوم صحیح ده دا مخکې تاسو تشریح وکړله چې دا پرې کنټرول ده او دې خواته چې تاسو دا لګولي دي دا تاویدلو لپاره ده دې خواته چې کوم پایډل تاسو لګولی دې طرف ته تاویدلو دې طرف ته تاویدلو ښه چپ طرف ته ښه ډېر ښه او دا کله چې دا څه وخت چې د ماشین موږ ګیټ ته اچوو یعنې دا څرخ په حرکت باندې راځي د دې دپاره چې یا ګل نشي او یا فشار په باندې ور نشي کله چې دلته نیسو په دغې رقم ته چې کله چې ونیولو هغې ریز د هغې خواته چې ده په چت باندې چې لګېدلی و دا ورو ورو موږ هغې ته هغه راکاږو همداسې او دا پرېږدو ورو موټر سایکل غوندې و ماشین هغه هلته څرخ دورونه زیاتېږي په حرکت بله او هغه بل چې جګېږي بیا هغه څه رقم ته سیسټم هغه فقط دغه ریز ده دا ریز دی چې دا چې کله تاووي هر څومره چې دا تاووي د دغې دورونه زیاتېږي دا چې تقریبا 480 ځلې ته په دقیقه کې ورسېدو دا له ځمکې نه پورته کېږي جګېږي که د نور هم ریز ورکړلو دورونه یې تر 480 زیاتېدل دا ځای په ځای جګېږي همداسې او بیا چې کله ځمکې ته راښکته کوي ریز دې راکم کړه چې څومره د دې دورونه راکمیږي همداسې دا په ځمکې ته راځي ورو ډېر استاد یو سوال چې ما اکثر مثلا د هلیکاپټرز لیدل دي که نه ډېر خو نه لیدل فلمونو کې چې اکثر لیدل
دا پرې څلور دانې 4 دانې وي یو به همداسې لیدلي وي چې 4 دانې وي 3 دانې به مو هم لیدلي وي او بل به همداسې لیدلي وي چې په دې ځای کې یو نوک لري داسې راتاو شوی وي هغه نظر په وزن پورې دی که چېرته د دې وزن یو څه زیاتېږي 2 پارې 3 پارې کېږي او که چېرته وزن یې نهایت زیات شي د هغې یا مثلا په داسې یو ځای کې چې هغه د باد او د دې هغه زیات وي او بیا 4 پارې وي چې 2 یې د ساعت د عقربې مطابق حرکت کوي یا 2 مخالف یعنی په یو وخت کې یو دې طرف ته تاویږي او بل دې طرف ته تاویږي که دواړه یو طرف ته تاو شي په دواړه یو طرف ته شي بیا ځان اړوي ځان اړوي استاد نور وخت هم زیات نه نیسم چې تاسو به مصروفه یې صنفونه مشکل نه لري دې ته اوس نوم تاسو څه ورکړی دې ته خو ما د پورته چې لیکل شوی AFG ART 29 مې نوم ورکړی چې افغانستان او عبدالرقیب تنویر او 29 هم زما د کلونو د 29 کلنۍ کې زه په دې بریالی شوم ښه یعنی د دې نوم چې تاسو انتخاب کړی د ریزن تاسو که لږ نور مشخص وایي چې ولې دا انتخاب کړی خو دا چې ما اول نه په دې هلیکوپټر شروع کړی دا یا وروسته غواړم یو څه خدمت وکړم یا هیوادوال غواړي یو څه خدمت وکړي د هغې نه ما دا خواست دی کله چې تاسو یو څه جوړوئ داسې پروژې پکې کار کړئ چې هغه که خراب هم شي ترمیم یې زموږ په خپل هیواد کې بیرته وشي که په خپل هیواد کې ونه شي بیرون ته لاړ شو خو فکر وکړئ چې بیا احتیاج یو نورو ملکو ته او که چېرته نوم هر څه پرېږدي هغه هم زموږ هیوادنی نوم وي داسې نوم پرې باندې کېږدو چې زموږ د هیواد نمایندګي وکړي نو په همدې اساس باندې ما دغه افغانستان او عبدالرقیب تنویر او په 29 کلنۍ کې چې بریالی شوی یم او دا نوم مې باندې ایښی دی چې د نورو خارجي هلیکوپټرو له نومونو سره مکمل تفاوت اوس که تاسو یو بل هلیکوپټر جوړ کړئ له خیره سره هغه باندې بیا تاسو څه نوم کړي خو شاید دلته هغه به همدا نوم یو 30 کلن 20 کلن شاید کلونه زیات شي او یا هم دلته یو څه زیات شو د استاد زحمتونه صرف په خبرو کې نه ښکاري استاد ډېرو په ښې کړه لاس ته د ما څه وخت نه د خیال ده دا وګوره دا شکېدلی ده مثلا دا ګوتې شکېدلي ټول په همدې اوسپنو جوړول او د عین چادر جوړول دې ټولو کې کېدای شي نور هم ډېر زخمونه تاسو لیدلي تکلیفونه لیدلي خو دا تقریبا جوړ شو ډېر وخت نه خیال او استاد ډېر خلک د استعدادونه لري مګر همداسې پټ پاتې دي څوک وایي چې یاره زه به څه وکړم که نه یا څوک را سره کومک نه کوي دغه ځوانانو ته که تاسو یو پیام ولرئ حتما لرئ د ځوانانو لپاره زما دا پیغام دی چې ډېر ښه وخت د هېواد د ابادۍ را رسېدلی دی کوشش وکړئ شروع وکړئ په کوم ځای کې چې له هغې ځای نه شروع وکړئ ډېر زر به مو د ژوند له 0 څخه 100 ته ورسېږي بهانې د دې ځان ته مه لټوئ چې ووایئ چې موږ امکانات نه لرو او یا فرصت نشته دی امکانات ما هم نه لرل ما هم دغه ټول څه چې وینئ تاسو په یو پلاس او یو پیچکش باندې جوړ کړي دي او هغه هم فنا صاحب چې دی یو همسایه مې دي نو هغه کار چې دستګاه کړی دی هغه ما چې باید دستګاه کړی وای هغه مې په لاس باندې کړی دی او نور تاسو هم زه باور لرم چې د هېواد هر ځوان کولی شي یو څه جوړ کړي فقط شروع وکړئ چې هېڅ څه د تاسو مانع نه شي د هېواد لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړئ چې وطن مو آباد شي او د نورو هېوادو سره سیال شي ډېره مننه استاد دا تاسو چې څونه تکلیفونه تېر کړي دي دا چې څونه هم په خوله بیان کوي هغه بیا هم نه بیانېږي چې څونه سختیان سره تاسو ویل چې په پیچکش او په لاس هغه هم د همسایه وایي تاسو که نه خپل هم نه ول چې دا هر یو هم څنګه راغونډ کړي چا چاته تللی یعنې هغه انګلیش کې وایي وی آر پراؤډ اف یو په تاسو ویاړو نو دا وایي موږ برنامه د استاد چې کوم هلیکوپټر جوړ کړی ده واقعا چې څوک نږدې نه ونه ګوري نه پوهېږي چې دې باندې څونه زحمت تېر شوی ده ویډیو کې هر څوک ګوري کېدای شي یو نیم په خبرې مو کې کېدای شي تاسو ته هم داسې خبرې کړې اوسي چې ځان یو هلیکوپټر دې جوړ کړی که نه مګر چې ویې ګورې زحمت یې وګورې وخت یې وګورې استاد ته وګورې یعنې په خوله کې نه بیانېږي دونه تکلیفونه چې دوی تېر کړي نو دا وایي موږ برنامه د استاد بل هلیکوپټر ته چې کله همدا هلیکوپټر چې کله باندې راغی هغه ته بیل راځو چې هغه ته هم موږ ځای لټولو کوشش کوو که تاسو ته په نظر کې هم موږ سره شریکولی شئ نو هغه ټایم به راشي او نور اختراګانې هم چې کوم کړي دي هغه به ستاسو سره نور وګورو ډېره مننه تر بله برنامې پورې د خدای په امان